زما چرګ دی ښه دا چې کوم دی دا زه پوهه کوم چې په پردو چرګانو پسې مه ګرځه زه ګرځم زما سال شو ته تاسو به دې هلته کتلي دي دا پوهه کوم چې دا د جینکو سره نور نه ګرځي د جینکو سره دا چېرته ستا دی دا پرون نه بله ورځ هغه راوستلی ښه چا راوستي ګل محمد ماما دی زموږ نه راوستی دی که څه پیسې راته پاتې دي او څه مو ورکړي دي ښه نو چې پیسې یې درله نیمې درکړي نو ویسه که ته واپس دا چرګ نشي بوځې خو د هغې به یې نه راکوي لکه ته په دې چلونو پیسې ګټې لکه خلکو له یې په نیمه ترې نه واخلي او بیا راشي پټې کړي بیا دوباره بل ځای باران به راځي او د بوساړي مره به څاڅکي او د ګلو بګلې چې دا قا به کوي څه کوي به خو دا پردي چرګان نه دي دا بانګیان چې کوم دي دا به زه ټول پوهه کوم خبر خو نه یم د هر څه نه خبر یم هر څه راته هر څه یې راته ویلي د زول توپان خبره ده که په پنجاب کې داسې زول توپان راغلی چې د خلکو هغه سولر یې داسې پاکې ښې کړي دي هغوی سم زمونږ بجلي دی او په موږ یې دوباره راخپسوي او لکه څنګه چې دا چرګ زمونږ دی اوس یې دوباره د موږ لکه دوباره یې پوسته غرڅې او دا ټوپۍ دې په سر مزه نه کوي دا داسې لاس کې نیسه د ملنګانو ټوپۍ ده چېرته خیر زکات پرې غواړي یخته ګډوډ دي ښه دا د ملنګانو ټوپۍ نه ده دا جزانو ټوپۍ ده او دا به دقه شان په سرې په دې باندې موږ مونځ اودس کوو ښه ښه نو تماشو نندارو له خو یو پوټې راځه که نه زما زړه چوي چې تاسو راته ګډېږئ او زه درته پړقې وم زما نه د ضرور مې واده د لیونې شي او راځه زه به درته لاسونه پړقوم یو پوټې به ګډېږي ستا مې هغه ډانس ډېر خوښ شوی سم وایرل شوی داسې چلونه چې پکې کوي هغه خو وایرل شوی خو اوس به درله زه دا رور وایرل کوم ته بیا ویني دا به درله زه مړ کوم دغه جینۍ زما خوښه ده تا هم رانه انکار وکړو هغې ته مې ویل هغې هم رانه انکار وکړو زړه دې نه دی هر څه پسې یې خولي تاسو کې چې کوم واده دی کو زه درغلم ته به یې ویني هلته به جینۍ کور ته به شیطانۍ کوم الک په سر ګنجې دی د هغې هغه څوک چې د هغې خو هغه مړغینجار ور دی داسې کېږي هغه نه په ښه کېدو نه په ته به یې ویني چې ما ورته ونیل که نه عثمان ګنجې دی وبکم دله راشه زما داسې ښکلې ښکلې ملګري دي واده له به ټولې راځي نو یو به پکې ځان له خوښه کړي که نه زما ته خوښه یې زما څو کوم شل ځله به مې کړې وي خو کویدن شوې یم ستا ورندار خو نه ده کویدن شوې که نه هغې خو ډایرک واده دی کوم هغه راله وکړه که نه ځه دا لا بیل شرم بلې زما خو لا ځوان پانډور د ستا نه ښه شته دی هلو نه هغه کټا دی تیار به بوځي دونه پوزه به دوسي د خو پوزه یې د ناګومان بال خو نه دی ستا خو تیاره قشیز دی سر یې کټا دی زه ښه خبره ده سر یې کټا دی ښځه بل مې دا خبره کوله چې سبا شپې له خامخا راشه د هغوی کې به راځي د هغه هغه ملګري رباب منګي دی خو څه دی هغه پروګرام دی رور به مې هم درته وي خو راشه ښه خو پیسې راکوو درځم او که نه راکوو خلک پېشندي ځان له به یې راټولې خامخا درځم خو خلکو ته به دلته زه ګورې په هغه واده کې به مې ورته ویلي چې ګورې عثمان خور زما خوښه زه به کاوه وړم او چې وړم دا جینکې به ووینې چې کومه یوه دې خوښي ما ته به بیا ووایې درله بوکله ښه زه بس ټیک کړم السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر والله مړه چې ته زما شوې که نه تا له ما دومره کالي پتري کړي وې چې خیر ده ځه بیا به که خو ټول لیوني راغونډ شوي ته به روټۍ ته ناست یې دوی به وایي پیمپر داسې دغه داسې دا وینه راشه دا بل نه وګرځې رارې دا بل نه نړۍ مارغه رارې ده سره دا اوس څه دي څه به ته وګوره څه وایي ورکه کلې دا اوس وګوره دا خو د یوې ښځې درې یاران چې اوس به د دې سره څه کوو ټیک ده ماړه دا موبایل ته ریموټ کله به چې اوس چاپړې نه هغه موبایل جوړ کړی دی په ایمان چې ور دی وعلیکم سلام ماما څنګه چالي ایمان هغه دا چې پرو ماما یې خیرات ویلو هغې بزو خیرات ده به بچې ورځو خو ګاډي مې دغه رسټارټ کړو دا وګوره دا راغی مازدیګر الله خراب کړو پسې زما د دې خور نه د رسلمیل یا رسلینګ جوړ کو یو کس ته راځي نه ورکوم یو کس لیم نه ورکوم نه دا به څه چل نه ورکوم یاره داسې نه ورکوم بس نه ورکوم زما خپله زه بس نه ورکوم مرچکي ماما ځه ځه ځه
یا ګورو تم کې تا په کوم طلاق درغه چې نه مړه کور کلی جرګې کې دې کور ته نه ودا څه د انار ساته د انار د مړزان د سره کوله په گاډي کې د ټول خصم ما درکې وای چې گاډي ته کې نه ټول ګرځي باندې کې ډیګه کوخي کا نه ټونی بچ وای جا ډیګه کې څه په لیوانو سر دې سړی تیل پکې شته کنه خدای دې را ویه کو نه تا ته وورم چې را چوي ته وراته دا تاسو نه پکې تیل کم لکی د نړۍ د پپونه ټول ورځ خرڅ چې ما ته معلوم نه دا بقا بقا کوه مله ته ځګ ما ته ویلي پپورا ته ویلي وای خرڅ تیل شي به پیسې نه ورکي زاړه ټیمان دی ولا د میاشتې ورته ماما خیرات لږه وخت نه دا د خیرات لذي په پردو خیراتونو پسې خپل خدای نو د مانې 2000 روپۍ دي یو شل پیری راته وي ما وته زمانه کړی دی به شرم سره نه وري داغه تا ته نه مارو دا سم خو دا دا په شان سره شل روپۍ لګي دا یو ته روح سړی نشته او ما له ورسره د لکونو په سودا راځي دې کلی خاني زما په دې 200 روپۍ دا وایته ور به کوم غوستا خو یو ورځ نه لکنه سره نه درک ځان نه باندې خولاره ته جوړ کړی څنګه دمه کوم ناجی کومه کې یاره او به کوم دلا کله کوم چې زره دم کنه ما زره نه خلاص ده ما کا مو ګلتا السلام علیکم. وعلیکم السلام. خره چې ملا غزین ولیدې خیر خو دې رامنډه مې نفس څنګه ورکړه زړه ستړی شو سامې لږه ځای له راشي څه ته چېرته په ځای کې نه ناستې بس منډې تړلې دې راغښتې دي څوک هم نه چې په خپله دا کارونه نه کوم نو څوک بیا راله کوي داسې خبره ده چې دا خال اخبال تپوس خو ته کښېنه چې یو بوټی ورشمه د دې جینۍ د واده نیټې ایږدلې ده څه کمې پیشې وي دا د ورور خال اخبال یې والم تا سره خو دا غم نشته ما خو درته د دې نه مخکې ویلي وه تا ته مې ونه ویل ورور ته راغلی وه هغه ته ما ویلي چې کله نیټه ږدې زه به درسره ورشم خبره به درنه سمه د دې نه دې خبرومه چې هغه څه فضیلت څه ده هغه مونږ چې وی چې تلې ده او هم وی تلې ده اخو تلې نه وه که نه هغه د ماما کره تلې وه او هغه ورور خو یې دقه شیز دی چې مونږ ورولو هغه وی لاړه نو مونږ وی چا پسې لاړه مونږ د پښتو معاشره کې لاړه خو بس لاړه که نه نو هغه تلې وه ماما کره هغه راغله نو هغه ما عثمان له وکړه چې عثمان له مې وکړه زه ورغلم خو ته ما د خیر یې وکړو ورور یې راته په خپلو خولو وي زما د اړخه درته ښه دي ما ټول کلی خبر که ما څه دې نیټې وکړې ورور یې راته اوس راغلی د ورور یې راته د کټ پلنګه ناست دی راته وی چې 15 توله کالي او یو جیرب پټي او یوه بنګله دا به زما په خور په سیلي کې اله به در کوم نو دا جیز دي دا ګوره یو لومبۍ خبره خو دا ده چې ما ته پته ده خلکو له په سترګو کې خاورې ما اچوئ دا جینۍ خو 3 پیرې تلې ده غونډه دنیا لګیا ده او بیا چې سم په وس کې و نو هغه به هم کور چې نه هم شو کولی نو پردي کور ته به هله ورځئ چې یاره څه په وس طاقت د کې وي نو بس طاقت خو ما خو وي زمونږ هم بس نشته خو خبره به په خبره باندې پاتې شي په ورور پسې مې راتله نو ما وی چې د دې شرم نه ښه دا ده چې زه یې ښه په درناوي وغواړم او کور ته یې راولم د جینۍ ښه رضا ده ښه سلام اصلاحات دي خو ورور یې سړی نه ما خو درته مخکې مې وویل چې اول خپل کور آباد کړه بیا به هغه سره ګورئ اوس خو هغه ساتي او بیا به هغه ښځه هم ساتي ښځه دا راته ووایه فیصله راله کې کو نه کې او بیا کوم دله نو ګل به څوک راځي چې بیا دله نه کوي بس صحیح ده لاړ شه ما له خود په شان د سړیتوب فیصله وکړه نه کالي شته نه پتري شته خو په اغوستو جوړه کې راکوي ښه ته ښه زه ته زارېږم قربانېږم او که نه راکوي نو الله دې په داسې اړخ روت کړي چې بعد یې په دې اړخ خو رانشي دا ده چې زه به د هغې نه تپوس کوم دا د رضا صلاح خبره ده د خیر خبره ده خوشحالۍ چې هغې څه وایي زه به د هغې خولې بې کړم چې رور یې څه وایي جینۍ څه وایي د جینۍ سلا ده چې جینۍ سلا وي نو ضرور به یې پکې څه کاري چې رور به یې نه د راځي جینۍ رضا ده رور یې څه هم نه شي کولی الله به خیر وکړي صحیح ده او که ستا نه ناپوره شوه که نه تمانچه دې ماله راکړه بیا زه پېښو زما کار دا پېښه پاکه چې د ډس کوټه خبره راله نو ما نه به نه پاتې کېږي خو چې خبره په خیر دغه کېږي هغه د هوښیارانو متل دی چې په ګوړه مري نو زخرو ته حاجت نشته تا خو ټول عمر خلکو له دقه ګوړې ورکړې دا دم کړه ګوړه په جیب کې ګرځوه چې یو کار په خیر کېږي نو زخرو ته څه دغه دی نو خو دشته راته نه که نه نشو نشته خو ما ویلي ویم خو بیا رالی یو 10 روپۍ هم راوړې نو بېغمه که شازه اوس خو را سره نشته تلو یم بازار ته سودا مودا مې راوړه او بیا به زه در چکر شم هر ځای په مخه مخه الله عمل شه په شړق تو مو لګي او په شړق ته خاني مو لګا دا 10 روپۍ د نورم د ګوت کم سالو په چرته شاپینګ لیوانې دي دلداري وکړه خصمې د جون سره خواري وکړه
څنګه ته غاړه ما ونلې داسې په پاڼو کې مصروفه ومه موږ دې غرمو ته وو په پاڼو کې مصروفه وو یوازې وو په دې لارو کې خیر خو دی لیونیه هلته در روانه ومه چېرته را روانوي تاسو کره تلم بس نه مې واده کې ونه دغه او بل مې درته دا خبره کوله چې زیرې مې در باندې نو څه خبرې زیره مې در باندې څه چل شوی بیا فضیلت را پیدا شوه فضیلت هغه عثمان لم چې غوښته ولې چېرته وه په هغه تلې نه وه چې هغه روزګارلم نو روره یوې تلې ده نو زما مزغو بیخي کار نو که ما وی چېرته مټي زه ټولې دې ځای هغه چې راپراغله نو اما کره تلې ده نو زه ورلم د عثمان رشتې دپاره رورې راته ښه وکړلو خو نو خبره م جوړه کړه او ما ته چا وینا نه ده کړې دا ولې بس هغې داسې جړل په سرو سترګې جړل د ماما د کوره درګړي راله رور د لاسه پې اړه ستړې وې ما ته په لاره جړا پر یاد وکړو او چې زنګه ورلم بس رور یې راته وي بس ښه وي مونږ درکړې ده نو تا ته مې میسج کولو ځوانې مرګ رانه موبایل د لاسه واخیستې میسج ورته مه کوه نو ما خو په اسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړې او بس تا سره په ټوله ورځ کې دغه یو میسج ټیم و مړه نو د کور کارونه لګیا یم ګنډل کومه او لوښي موښي دغه کوم سامانونه به اوس کوم خو بل مې دا خبره کوله چې له 100 روپۍ راسره شته که نه هلک له واده کوم هر څه شته تا ویلي هغه د پښتنو متل دی وایي ته مړ شوی نه یې ما جړلي نه دي خلک اوس مې وچنې متل مې درته وکړو تا غوښتې نه دي او تاسو پروګرام را جوړ کړی نو د ستا غوښتو ته م وینا نشته مړه نو زه وینم نه عثمان بار بار د دوکانه پیسې او دا هلک تا څنګه په دې پیسو عادت کړی چې ته ولې څو ورځې پس پیسې نو څه ورکړې وکړم مړ دا چلونه مه کوه که نه چې نه کې کار کېږي بل زما مغلاګانو ته لاس اچولی دا خبره مې کوله چې اوس نیټه لږ وروسته که جزاغل اوس د خیره کور آباد کړم نو خپل واده به بیا وکړي څه وکړمه نو واټ از دس الله خیر دې که نه نو لکه خوشحالي خو به کوم بیا خو ما ته پته ته به مې د خپل کوره نه پرېږدي چې کېنه ستا خوی خو ما ته معلوم دی نو دا خوشحالي نه چې زما اوس ته واده وشي دا د ټولو نه غټه خوشحالي ده خو خیر دی چې ضرور مې کوره باشي نو روزانه خو به مونږ کره نه یې ناست که نه ابا خوري سکیسو بس خپله ښځه خاوند بې کوزان له سړه پخوي که توده پخوي که هر څه کوي خپل کور به د هغه مه باد شي او زما به مه باد شي لکه ته څه وایې چې لومبیا به د هغه بیا به او که په یو ورځ باندې کې نو داسې چل به وکړو د خالي په ورځ به د هغه جن شي د اتوار په ورځ جن شي د هغه به ولیمه شي دا چا کړي بهی اوس دا رواج دی ضرور دا رواج ته مانه دی لیدلی چې د خورې په یو ورځ او دغه شانتي که نه جینۍ ضرور په جنج لاړه شي او په سبا باندې بیا دغه شانتي وعدي نو په د جینۍ د هغې به ولیمه شي دروندار مې خو مازدیګري کې به زما جن شي تاسو ته جیس کاري خو دغسې نو یو هفته به جینۍ سره واده خو چې وکړي که دا لیک یو که د جینۍ نو په میاشت کې خو هغه کور نه راټولېږي بس زه صحیح ده داسې چل وکړه چې زه به روندار سره لږې ورځې تېرې کړم او ته یو هفته وروسته که که نه نو هفته نه بیا به کم از کم 2 میاشتې وروسته کېږي ولې ولې څه ته وایي ما راته ونه وي چې یو واده وکړي نو 2 میاشتې ورپسې بیا دغه کېږي کور به راټولې او ته ولې ناراضه نه رینګ کې نه میسج کې چې د واده نیټه دې ایږدلې ده که نه اړه په هغه اړخ دې مخ روانو چې جینۍ به څنګه وي نه ما به لکه پالر ته بوځي زه خو چې درځم نو ته ماله مخې ته راځې زه خو چې کور ته درځم ته ماله مخې له راځې څنګه درشمه چې هغه مړغنجا کار مار نه کوي نو هره خبره زما په سر ده بل مې دا خبره کوله چې بله ورځ راشي نو ما به پالر ته م بوځي بازار کې د ستا په خوښه کپړې م والمه په نرو کپړو راته مه کارېږه هلکه ته په نرو لوپټو کارېږي ګورې واده کې به زه نرۍ لوپټې اچوم چې داسې ته په دې لارو کوڅو کې ګرځې نرۍ لوپټې دي مې دا خلک پس نه واده کې اچوم خیر د بار خو ګورم برقه مې اچولې د غټ پوړونه مې په سر کړو ته په دې کې م خپې واده خو ټیک دی خو یو ورځ ده 1 ګنټه ده 2 ګنټې دي 3 ګنټې دي خو مطلب داسې خو نشي کولی چې په لارو کې پکې ګرځې که نه بله خبره کوم خاپ لوزه کوم لنډ لستوڼې سم ارمان مې الله پالر ته به لاړ شم ویښته به ښکلې کټ کم او کلر به یې کم او د لنډو لستوڼو مې سم پیشن دی ته خو راته په خپل کور نه پرېږدې خیر دی ولې درته نه پرېږدم په کور چې ته کې خو زه به ښه ښکارم کوه په کور کې خو مطلب داسې چې بهر راوځې نو بیا خو الله میندې له به پښتو معاشره ده میندې له به هغې له م لینګو کم خاپ لوزه زه به ځان له مکم اوس اوس ځمه کور ته بس لاړه به شم زه خو هلته تا پسې درځم داسې کار وکړه چې لاړه ټیک شو ته خپل کور ته ځه سیده او زه ځم زما هم سر کار دی او رښتیا بله خبره مې کوله په تلو تلو کې چې اختر کپړې مکړې کم د تا ماله کم اختر روړې چې لا دا اختر به راله روړې زه الله خیر کړه ځان لم ښکلې سوټ راله روړه بل مې دا خبره کوله چې قرباني غوښه چې رالېږي ما له کلیجي خامخا راولېږه